سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، کله چې امریکا د نړۍ لومړنی اټوم بم جوړ کړ، امریکا داسې فکر وکړ لکه نو چې د نړۍ باچا وي او هیڅوک یې مقابله نشي کولی. خو دا خبره سمه نه وه. هماغه یوې چاودنې په نړۍ کې یوه خطرناکه سیالي پیل کړه. نن ورځ په نړۍ کې 10 داسې هیوادونه شته چې د اټوم بم د جوړولو راز یا کوډ لري. ځینو هیوادونو یو له بل سره مرسته وکړه، ځینو بیا معلومات غلا کړل، خو تقریبا ټولو هیوادونو د جاسوسانو، دوکې او پټو معاملو مرسته واخیستله. نن به وګورو چې دغه لوڅو هیوادونو څنګه د نړۍ تر ټولو خطرناکه ټکنالوژي جوړه کړله. همدارنګه به هغه هیوادونه هم یاد کړو چې دې ټکنالوژي ته ډیر نږدې سوي وو، او هغه هیوادونه چې شاید په راتلونکي کې د اټومي وسلو په لیست کې خپل ځان ور اضافه کړي. دا کیسه په اصل کې په 1938 کال کې له جرمني څخه پیلېږي. هماغه وخت وو چې ساینسپوهانو د لومړي ځل لپاره اټومي ویشنه پیدا کړله. هغوی پوه شول چې د اټومونو په ماتولو سره د زنځیري تعامل له لارې ډیر زیات انرژي خوشې کېدلی شي. دې موندنې ټوله ساینسي ټولنه ولړزوله. راتلونکي کال البرټ اینشټاین امریکا ته خبرداری ورکړي. هغه امریکایي حکومت ته وویل چې نازي جرمني کولی شي دا نوې ساینسي موندنه د وسلې په توګه سره وکاروي. د همدې خبرداري له امله د تاریخ تر ټولو ګران او پټ ساینسي پروګرام پیل شو. امریکا د منهټن پروژه پیل کړه. دا یو لوی عملیات و چې پکې کې د امریکا، برتانیا او کاناډا ساینسپوهان شامل و. هغوی د خپل هیواد ټول ملي عاید شاوخوا 1% یوازې پر همدې هدف باندې ولګوي. دوی پوهېدل چې جرمنیان هم پر همدې پروګرام باندې له مخکې څخه کار پیل کړی دی، خو جرمني ډیر پرمختګ ونه کړ. جرمني په 1945 کال کې تسلیم شو او تر هغه وخته پورې یې اټم بم نه جوړ کړی. خو بیا په جولای 1945 کال کې نړۍ د تل لپاره بدله شوله. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړۍ د راتلونکي نقشې په اړه باندې د پوسټدام په کنفرانس کې امریکایي ولسمشر هیری ټرومن، جوزف سټالین او وینسټن چرچل خبرې کولې. په همدې غونډه کې ټرومن ته پټ پیغام ورسېدی چې د نیو میکسیکو د ټرینیټي ازموینه بریالي شوې ده، یعنی امریکا اوس په اټومي ځواک سره بدل شوی وو. ولسمشر ټرومن سټالین ته وویل چې امریکا اوس اټومي بم لري. هغه فکر کوي سټالین به حیران شي، خو سټالین یوازې سر وښوروي او ویې ویل چې زه هیله لرم چې امریکا به دا وسله پر جاپان باندې ښه وکاروي. ټرومن نه پوهېدی سټالین له وړاندې څخه خبر و. د شوروي اتحاد جاسوسان د منهټن پروژې په دننه کې موجود و. په زړه کې سټالین ډېر غوسه و چې څنګه امریکا ته د مخکې اټم بم جوړ کړي. د اګست په میاشت کې امریکا پر جاپان باندې 2 اټومي بمونه وغورځول او دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله. خو چې د دغو چاودنو لوګی راپورته سو، په نړۍ کې یوه نوې سیالي پیل سوه. شوروي اتحاد یعنی روسیه دوهم هیواد سو چې اټومي کلب ته ورداخل سو. شوروي اتحاد له 1941 کال راهیسې خپلې څېړنې پیل کړې وې. هغوی هغه وخت شکمن سول چې ویلیدل امریکایي او برتانوي ساینسپوهان ناڅاپه د اټومي فزیک مقالې خپرول بند کړل. هغوی پوه سول چې کار اوس پټ روان دی. د جاپان د ورانۍ تر لیدلو وروسته د شوروي اتحاد پروګرام ډیر په چټکۍ سره روان سو. هغوی له امریکا څخه ډیر معلومات غلا کړي وو، خو یوه ستونزه لا هم موجوده وه. هغوی ډیر شکمن وو. دوی ویرېدل چې کیدای شي امریکایي دوه مخي جاسوسان ورته غلط معلومات ورکوي ترڅو دې ته تاوان ورسیږي. له همدې امله هغوی پر غلا شویو نقشو بشپړ باور نه کوي. هغوی جرمني ساینسپوهان ونیول او له هغوی سره یې دغه څېړنې وازمایلې او ښه یې تصدیق کړلې. دوی تر امریکا ډیر چټک پرمختګ وکړي چې امریکا او نورو هیوادونه یې هیڅ تمه نه درلودله. په 1949 کال کې شوروي اتحاد په قزاقستان کې خپل RDS وچاودوي او د امریکا یوازینی د اټومي ځواک واک یې پای ته ورسوي. د نړۍ په جګړو کې د وسلو سیالي په رسمي ډول سره پیل شوله. اوس به تاسو فکر کوئ چې دریم هیواد به انګلند وي. بالاخره انګلند د امریکا ډیر ټینګ ملګری وو. هغوی مخکې له مخکې ډیر بنسټیز کار کړی وو، خو د کیبیک تړون له مخې هغوی باید خپل ټول څېړنیز معلومات امریکا ته ورسپارلي وای. په دې تړون کې لیکل شوي وو چې دواړه هیوادونه به ټکنالوژي شریکوي. خو په 1946 کال کې امریکا دا تړون لغوه کړ او یو قانون یې تصویب کړ چې د اټومي معلوماتو تبادله یې بند کړله. امریکا غوښتل اټومي رازونه یوازې له ځانه سره وساتي. انګلند حیران پاتې شو. هغوی پوه شول چې که غواړي د نړۍ ځواک پاتې شي باید پخپله یو اقدام وکړي. انګلند لا هم د نړۍ تر ټولو لوی یورانیم زیرمتون او عملی پوهه درلودله. هغوی ډیر ژر کار پیل کړ. په 1952 کال کې
انګلند د استرالیا په سواحلو کې خپل لومړی اټومي بم وچاودی چې نوم یې اپریشن هریکن وو. په دې ډول سره انګلند هم یو اټومي هیواد شو. خو اوس لوبه بدلیدله. هغه بمونه چې پر جاپان باندې غورځول شوي وو د اټومي ویشنې بمونه وو. په 1950 کال کې ساينسپوهانو پر یو داسې شي کار کوي چې تر تیرو بمونو هم ډیر خطرناک وو. هغوی ترمونوکلیر وسلې جوړولې چې ورته د هایدروجن بم هم ویل کیږي. د دې پر ځای چې په اټم بم کې اټومونه ماتیږي، خو په دې بمونو کې اټومونه سره یو ځای کېدل. دا بمونه د هغو بمونو څخه چې پر هیروشیما باندې غورځول شوي وو سلګونه چنده قوي وو. ساينسپوهانو لکه اوپنهایمر له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دا بمونه باید جوړ نه کړي. هغوی خبرداري ورکړي چې دا کار به شاید انسانیت د تباهي ولور ته بوځي. خو هنري ټرومن د هغوی خبره وانه اورېدله. په 1952 کال کې امریکا د لی مایک ازموینه وکړه چې د هایدروجن لومړنی بم وو. شوروي اتحاد په 1955 کال کې او برتانیې په 1950 کال کې خپل هایدروجن بمونه وازمایله. د انسانانو د تباهي توان زرچنده زیات شو. څلورم هیواد چې اټومي بم یې جوړ کړي فرانسه وه. د سویز کړکېچ پر مهال فرانسې ځان شرمېدلی احساس کړي او داسې فکر یې وکړي چې ستر قدرتونه یې تر فشار لاندې راولي. نو پرېکړه یې وکړه چې خپله دفاع به پیاوړې کړي تر څو په اروپا کې فرانسه یو ستر ځواک وپېژندل سي. امریکا د فرانسې د اټومي وسلو سخت مخالفت کوي او هڅه یې کوله چې هغوی راوګرځوي. خو ولسمشر چارلز دی ګویلي ډېر ټینګ ولاړ و. هغه وویل چې اټومي وسلې د فرانسې د خپلواکۍ لپاره ډېرې مهمې دي. فرانسې له خپلو پخوانیو مستعمراتو لکه مداګسکر او ګابون څخه د یورانیمو سرچینې وغوښتلې. که څه هم فرانسه د دویمې نړیوالې جګړې له ویجاړي وروسته لا هم په رغېدو سره بوخته وه، خو ساینسپوهانو یې ډېر سخت کار وکړ. په 1960 کال کې فرانسې د صحرا په سیمه کې خپله لومړنۍ اټومي ازموینه وکړه چې نوم یې ګیربیس بلو و. دې چاودنې واشنګټن او نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې فرانسه نور د امریکا پوځي ساتنې ته اړتیا نه لري. پنځم هیواد چین و. چین غوښتل خپل ځان وساتي. په پیل کې شوروي اتحاد ورسره مرسته کوله ځکه چې چین یې خپل یو کمیونستي ملګری ګڼي. خو وروسته د دوی اړیکې سره خرابې سوې. د سټالین پر سیاست باندې نیوکې وکړې او غوښتل یې چې له لویدیځ سره ښې اړیکې ولري. خو ماو زیډونګ دا کار غلط وګڼي او شورویان یې د انقلابي روحیې په له لاسه ورکولو باندې تورن کړل. دواړه هیوادونه سره بیل سول او شورویانو خپل تخنیکي مرستې بیرته واخیستلې. په هغه وخت کې په چین کې کلتوري انقلاب روان و، خو بیا یې هم خپل ډېرې سرچینې د اټومي بم په جوړولو کې ولګولې. په 1940 کال کې چین د لوپ نور په سیمه کې خپل لومړنی اټومي بم استعمال کړي او نړۍ یې حیرانه کړله. تر دې وروسته یوازې 2.5 کال وروسته چین د هایدروجن بم هم استعمال کړي. دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو چټک پرمختګ وو چې یو هیواد له عادي اټومي بم څخه تر هایدروجن بم پورې ډېر ژر ورسېدی. شپږم هیواد تر ټولو پټ هیواد دی، هغه اسرائیل دی. تر نن ورځې پورې اسرائیل په رسمي ډول سره دا نه دي منلي چې هغه اټم بم لري. په 1950 لسیزه کې اسرائیلو د نیوګیو په دښته کې یو پټ ازمویي مرکز جوړ کړي. امریکایي جاسوسي الوتکو دا ځای ولیدی. ولسمشر جان اف کینیډي د دې مرکز د تفتیش غوښتنه وکړه، خو اسرائیلو انکار وکړ او د پټو دیوالونو او پټو لفتونو په جوړولو سره یې خپل زیرزمیني مرکزونه پټ کړل. کینیډي تر دې مخکې ووژل سو. ورپسې ولسمشر لندون جانسن راغلی چې د اسرائیلو کلک ملاتړی و. داسې ویل کېږي چې تر 1960 کاله پورې اسرائیلو اټم بم درلودی. نړۍ ته دا خبره په 1980 کال کې معلومه سوله. د هغوی یو کارګر چې نوم یې موردچیا ونونو و په یو پټ اسرائیلي مرکز کې یې کار کوي. هغه د مرکز عکسونه واخیستل او له هیواد څخه د باندې ووتی. هغه دا کیسه یوې برتانوي ورځپاڼې ته ورکړه. خو تر دې مخکې چې خبر خپور سي د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد هغه پیدا کړي. یو پټه د موساد ایجنټ ښځه چې په لندن کې یې ځان د امریکایي ګرځندوی په توګه سره ور وپېژندی. هغې له ونونو سره مینهناکه اړیکه جوړه کړله او هغه یې روم ته د تفریح لپاره بوتلی. کله چې هغه روم ته ور ورسېدی هغه بېهوشه کړل سو او وتښتول سو. بیرته اسرائیلو ته راوړل سو. هغه 18 کاله زندان تیر کړي. د هغه د دې قربانۍ له امله نړۍ پوه سول چې اسرائیل رښتیا هم یو اټومي ځواک دی. اووم هیواد هند و. هند ځان راګیر احساسوي. په 1960 کال کې یې له چین سره جګړه وبایلله او له پاکستان سره یې هم تل شخړې درلودلې. هند یو څېړنیز پروګرام پیل کړي چې د کاناډا له خوا څخه راوړل شوی انرژي ریاکټر پر بنسټ باندې و. هند ادعا کوله چې هغه بم نه جوړوي،
خو په 1940 کال کې یې په صحرا کې ازموینه وکړه. د دې ازموینې نوم سمایلینګ بودا و. په نړۍ کې سخت خبرګون راپورته سو. کاناډا او امریکا پر هند باندې بندیزونه ولګول ځکه چې هغوی ویل چې کېدای شي دا ټکنالوژي ناسمه وکارول شي. هند د یو څو وخت لپاره ودرېدی، خو په 1990 کال کې یې خپل پروګرام رسمي ډول پوزي کړ او د لومړي نه کارولو تګلارې اعلان کړه. یعنې ژمنه یې وکړه چې تر هغو پورې به اټم بم نه استعمالوي تر څو پورې چې یو بل هیواد پر هغه باندې اټمي برید نه وي کړی. اتم هیواد تر ټولو بیله کیسه لري، هغه جنوبي افریقا و. تر 1980 کال پورې د جنوبي افریقا حکومت بخي یوازې پاتې شوی و. د نړۍ زیاترو هیوادونو د هغوی د نژادي تبعیض له امله د هغوی څخه کرکه درلودله او مرسته یې نه ورسره کوله. کله چې افریقا خپلو پولو ته وکتل، خپل هر لور ته یې دښمنان لیدله. ګاونډي هیوادونه لکه انګولا د کمونیزم تر اغېز لاندې راتلله. هغوی پریکړه وکړه چې ځان ته وروستۍ او پیاوړې تضمیني وسله برابره کړي. جنوبي افریقا د یورانیمو ډېرې زیرمې درلودلې، نو له همدې ځای څخه یې کار پیل کړي. په 1989 کال کې یوې امریکایي سپوږمکۍ د هند سمندر کې یو مرموزه رڼا ولیدله. باور دا و چې ښایي ګډ اټومي ازموینه وه. تر 1980 کلونو پورې جنوبي افریقا 6 بشپړ فعال اټومي بمونه جوړ کړي وه. خو وروسته نړۍ بدله سوه. شوروي اتحاد ونړېدی، د کمونیزم ګواښ پای ته ورسېدی. د جنوبي افریقا حکومت پوهېدی چې د دوی واک هم پای ته نږدې سوی دی. هغوی ویره درلودله چې اټومي وسلې به د نوې ادارې چې مشري یې نیلسن منډیلا کوله لاسته ورولوېږي. هغوی داسې کار وکړ چې بل هیڅ هیواد نه و کړی. هغوی په خپله خوښه سره خپل اټومي وسلې له منځه یوړلې، ټولې نقشې یې له منځه یوړې او یورانیم یې هم ویلې کړله. نو جنوبي افریقا یوازینی هیواد دی چې خپله یې اټومي وسلې جوړ کړې او بیا یې هر څه په خپله بیرته له منځه یوړه. پاکستان نهم هیواد دی چې په 1971 کال کې کله چې یې نیم هیواد له هند څخه وبایلی، د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بوټو اعلان وکړ چې که خلک واښه هم وخوري دوی به اټم بم حتمن جوړوي. هغوی نه غوښتل چې هند پر هغوی باندې برلاسي سي. د دې پروګرام اتل عبدالقادر خان و. هغه یو ساینسپوه و چې په هایلند کې په یوه داسې فابریکه کې کار کوي چې یورانیم یې غني کوله. هغه له خپل واک څخه استفاده وکړه او پټې نقشې یې غلا کړې او پاکستان ته یې راوړلې. دې نقشو هغوی ته یو ستره لاره برابره کړه. چین هم ورسره مرسته وکړه ځکه چې چین غوښتل چې هند په همدې سره کنټرول کړي. امریکا پوهېدله چې پاکستان څه کوي، خو امریکا د شوروي پر ضد په افغانستان کې د جګړې لپاره د پاکستان مرستې ته اړتیا درلودله، نو ځکه یې د پاکستان پر اټم باندې سترګې پټې کړې. په 1998 کال کې د هند لازمینو څو میاشتې وروسته پاکستان هم ځواب ورکړي. هغوی 15 اټومي بمونه د بلوچستان په غرونو کې استعمال کړه. په پاکستان کې خلک ډېر خوشحاله وه ځکه چې توازن یې اوس له هندوستان سره برابر سو. د هندوستان په رقم پاکستان د لومړي نه کارولو قانون نه لري. دا معنا لري چې که چیرې پاکستان احساس وکړي چې هغوی جګړه بایلي، نو ښایي دوی اټم بم په هغه وخت کې استعمال کړي. اوس وروستي هیواد ته راځو، هغه شمالي کوریا ده. شمالي کوریا اوس اټومي وسلې د هماغه دلیل لپاره غوښتلې چې نور هیوادونه یې هم غواړي. د رژیم بقا. د کیم کورنۍ فکر کوي چې که اټومي وسلې ونه لري امریکا به ورباندې برید وکړي. په پیل کې له هغوی سره شوروي اتحاد د انرژي په برخه کې مرسته کوله، خو وروسته هغوی پټ کار پیل کړي. هغوی تړون لاسلیک کړ چې وسلې به نه جوړوي، خو بیا یې هغه تړون مات کړي. ویل کېږي چې ځینې نقشې یې له پاکستان څخه ترلاسه کړي وې. په 2006 کال کې شمالي کوریا خپل لومړی اټومي بم استعمال کړی. چاودنه کوچنی وه او ځینې کارپوهانو دا نیمګړې وبلله، خو هغوی خپل کوښښ روان وساتي. په 2009 او په 2013 کلونو کې یې ستر بمونه استعمال کړه. تر 2017 کاله پورې یې هایدروجن بم هم جوړ کړي. نن ورځ هغوی داسې بین القارات غونډې لري چې هغه خاص امریکا ته ورسېدلی سي. شمالي کوریا یوازینی هیواد دی چې د اټومي نه خپرېدو له تړون څخه ووتی او بیا یې اټومي بم جوړ کړي. دا هغه 10 هیوادونه دي چې اټومي بم یې جوړ کړي دي، خو کیسه یوازې همدلته نه ختمېږي. د سړې جګړې پر مهال امریکا او شوروي خپل اټومي وسلې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کړې. د امریکا اټومي وسلې لا هم په بلجیم، جرمني، ایټالیا، هالند او ترکیه کې شته. روسیې هم تازه خپل تاکتیکي اټومي وسلې بیرته بیلاروس ته واستولې. ځینې هیوادونه داسې هم وو چې هڅه یې وکړه خو ناکامه سول. ارجنټاین او برازیل پوځي پروګرامونه درلودل چې وروسته یې پرېښودل. سویډن او سویزرلند هم دا موضوع ارزولې وه. تر ټولو حساسه سیمه منځني ختیځ دی. د صدام حسین په وخت کې عراق
خپل اټومي پروګرام درلودی. په 1980 کال کې اسرائیلو د اوپیرا عملیات تر نامه لاندې د عراق اټومي بټۍ بمبار کړې. په 2007 کال کې بیا همداسې بمبار وکړي او په سوریه کې یو پټ مرکز هم بمبار کړي چې ویل کېدله د شمالي کوریا په مرسته هلته اټم بم جوړېدی. اوس د اسرائیلو لپاره ستونزه ایران دی. ایران کلونه کېږي چې یورانیم غني کوي. اسرائیل او لویدیځو هیوادونو د ایران اټومي پروګرام په نښه کړی دی او څو ځله پر هغوی باندې بریدونه کړي دي چې تر یو حده پورې ناکامه سوي دي. یو بل هیواد چې اکثره وخت صرف نظر ګرځول کېږي هغه جاپان دی. کارپوهان جاپان ته درشل هیواد وایي. جاپان پرمختللې د غونډیزې ټکنالوژي او د پلوټینیم سترې زیرمې لري. باور دا دی چې که چیرې جاپان وغواړي په 100 میاشتو کې اټومي وسلې جوړولی سي، خو اوس مهال یې سوله ییز اساسي قانون مخه نیولې ده او په پای کې هغه څه هم باید هیر نه کړو چې تر سمندرونو لاندې دي. تړونونه او تفتیشونه زیاتره پر وچه ځمکه باندې تمرکز کوي، خو د اټومي هیوادونو اصلي ځواک د سمندر په ژورو کې دی. امریکا، روسیه، برتانیه، چین، فرانسه او هند ټولې اټومي وسلې لرونکي اوبتلونه چلوي. دا اوبتلونه میاشتې تر اوبو لاندې پاتې کېدلی سي او د هغوی پیدا کېدل تقریبا ناممکنه دي. دا ډاډ ورکوي چې که یو هیواد له نقشې څخه ورک هم سي، بیا هم کولی سي چې غچ اخیستونکی برید وکړي او اټم استعمال کړي. دې ته متقابل تضمین سوی تباهي وایي. همدا خطرناک منطق دی شاوخوا 80 کاله په نړۍ کې لویه جګړه نه ده پرې ایښې. دا ټکنالوژي چې په یو لابراتوار کې پیل سوه اوس په ټوله نړۍ کې خپره سوې ده. موږ ولیدل چې اټومي هیوادونه د یوه څخه تر 10 پورې ورسېدل. دا ټکنالوژي شاید زړې سي خو نقشې یې هر ځای سته. یوازینی شی چې د بل هیواد مخه نیولی سي هغه سیاست دی، ساینس نه. او اوس تر ټولو خطرناکه پوښتنه دا ده چې 11 هیواد به کوم هیواد وي چې اټوم بم به جوړ کړي. افغانستان هم ښه پریمانه یورانیم لري. د یو اټومي ځواک سره پر دې پروګرام باندې کار وکړي. دا هم امکان لري چې افغانستان ډیر ژر اټم بم جوړ کړي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله عمل سه. مننه.